د خوست د لکڼو د سرحدي سیمې اوسیدونکي د عمومي سړک د خرابوالي او هلته د وارداتي برېښنا د نشتون په ګډون د یو شمېر ټولنیزو ستونزو یادونه کوي او له اړوندو ادارو، نړیوالو بنسټونو او ځایي پانګوالو غواړي چې دوی سره په یادو برخو کې همکاري وکړي. په لکڼو مکتب بازار کې هم سړک ته باید پاملرنه وشي، ځکه کله چې اوبه وي بیا هغلته خاټ یا زیات رشکش خلک ګډون نه کوي په مینه محبت سره. نو له دولت نه مو یوه دا غوښتنه ده چې باید هر دکاندار لپاره یو ډرم ترتیب برابر کړي چې تر څو چټلي زیاته نه شي، او یو مو د هم سړک غوښتنه ده چې دلته هم سړک پوخ شي موږ لپاره. نږدې 15 کاله کېږي چې خوست له وارداتي برېښنا برخمن شوی او یو شمېر اطرافي سیمو ته یې هم برېښنا غځېدلې ده، خو د لکڼو اوسیدونکي وایي دوی ته په دې برخه کې پام نه دی شوی. برخه کې موږ ستونزه لرو، نو که ووایو چې د برق برخه تر ډېره بریده موږ او تاسو لپاره بهي پیداواره ده. هغه ووایو چې یا سکریم خانو ته بالخصوص یا د کورو لپاره ماشینونه نور داسې ضرورتونه چې ورته ډېره اړتیا پیدا کېږي، نو د برق برخه بهي ورته ضرورت لرو. بل لوري ته ځایي مسؤلین د لکڼو د اوسیدونکو غوښتنې پر ځای بولي او وایي یا د سیمې ته د برېښنا غځول منظور شوي او د بودیجې د تدارک په صورت کې ورباندې کار پیلیږي. یاد دې وي لکڼ د خوست په ختیځ لوري کې سرحدي سیمه ده چې د خیبر پښتونخوا له کورمې او وزیرستان سره پر پوله پرته ده. که څه هم په وروستیو 2 لسیزو کې په یاده سیمه کې د پام وړ کارونه شوي، خو اوس مهال برېښنا او یا د سیمې ته د غځېدلي سړک رغونه د خلکو له مهمو غوښتنو بلل کیږي.